د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین بارکی یو څو ضروری او اهم خبرې ستاسو خدمت کې وړاندې کوم. الله پاک جل جلاله دې زموږ استاسو د ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه سره مینا او محبت نصیب کی. ذکر یو عظیم دولت ته، عظیم نعمت ته، او زمونږ د دین د بنیادونو نه یو اهم بنیادی مسله ده. صحابي چاته وای او د صحابي مقام سره او عام مسلمانان به د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین بارکی ساقیده و نظریه ساتی. واضح دی وی چې صحابی د صاحب نه دی. صاحب په لغت کې ملګری ته وي. په اصطلاح د شریعت کې صحابی هر هغه مسلمان ته ویلې شي چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او پاغه باندې ایمان وروړي او بیا په دغه ایمان باندې وفات شوی هم وي، خاتمه بالایمان شوی. هغه کس چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم لیدلی وي او د مؤمنو نو دته صحابي ویل شي. بیا د لیدل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي دا عام دي د سر پستر ګلی دلوي او که د زړه پستر ګلی دلوي. لکه بعض صحابه کرام داسې راغلي دي چې هغه د ظاهري سترګو نه معذور وو، لکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه لوی صحابی دی لیکن نابیناو. د دوانو جهانو سردار سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د سر پسترګو لیدلې نو ځکه هغه معذور او د سترګو نه، خو لیکن صحابي دی. په دې وجه د اصول الحدیث عالمان وای چې صحابي رضی الله عنه هر هغه مسلمان وی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره ناست شوی یا لیدل شوی. ناست نه مراد ملاقات ته، اوګدا ناست نه ده. ځکه یو صحابي رضی الله عنه داسم په دې صحابو کې راغلي دي چې هغه په دوران د سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو او په سورلۍ باندې دواړه ناستو او هغه مبارک صحابي مشرف په اسلام شو، مسلمان شو. هغه سره ایمان وروړ پر رسول الله مبارک باندې او د الله تعالی فیصله داوا چې د دې سوارلۍ نه دا سړی دغه مبارک شخصیت درا کوزیدو نمخ کې وفات شو. نو صحابي دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي دی دته صحابي ویل شي. دیو جنا د صحابي دا معنا او دا مفهوم په ذهن کې کېږي چې هر هغه مسلمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار کړي وي دا صحابي. خو د سر پسترګوي اکدړ پسترګوي به ډیر وخت تیر کړي وي او کله وخت تیر کړي وي یو لمحه ولې نه. دا صحابیت دا د ټولو نیکو نه لوی نیکی ده. سبحان الله. ځکه صحابه
رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دا لوی مسلمانانو لوی مومنانو مخلص او صدیقین او رشتینی ایمان والو نو په صحابو کې چې کوم اخلاص وو په صحابو مبارکو کې چې د الله پاک کوم مینا وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مینا وا او څومره تابعداري وا او د الله په در کې د الله په وړاندې کوم خشوع او خضوع د هغه په نیکو کې وا بل چا کې داسې نشتا نو ځکه د هغه خلکو اعمال د نورو خلکو نه ډیر چتی صحابیت دومره لوی نیکی ده دومره عظیمه نیکی ده چې د صحابه کرامو نه بعد دا ټول مسلمانان چې څومره نیکیو کی د یو صحابي مقام ته نشي رسیدلی صحابي وته الله پاک ویلې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته سورته توبه کې راځي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا کچرت تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دین امداد نه کوي نو الله د خپل پیغمبر امداد کوي الحمدلله کله چې کافرانو د په هجرت باندې مجبور کړ کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویم د دوه کسانو دي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا کله چې فرمایل دی پیغمبر علیہ السلام لصاحبه خپل ملګری دا د دې صحابین مراد ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی دیو جنا دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام پر ټول صحابو کې اوچت دی چې الله پاک د صحابي ویلې سبحان الله او علماء اسلام لیکي چې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره لوی مرتبه ده که یو سړی صرف دومره وای چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابي نو نور اس انکی صرف دومره بے ادبی وکي او دی وای چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي نو دا کافر شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه منکر دا کافر دی په دی وجه د صحابیت دا شرف د صحابیت دا مرتبه الله پاک چې کوم حضرات ته ورکړی دا د دومره لوی خلکو چې نبی اسلام فرمایي الله زغ ورکړم په ټولو انسانانو کې انبیاء کرام علیهم السلام کې الله پاک نبی علیہ السلام فرمایي ما ته اوچته مرتبه راکړه او بیا ما ته ملګری داسې راکړي چې په دې ټولو بنی آدمو کې الله هغه غوړه کړی دیو جنا روایت د حدیث کې راغلي دي چې د الله پاک نه او یریږي زما د صحابه مبارکي لا تتخذوهم غرضا من بعدي زمان رستو د صحابه بی ادبی مکوي د صحابه کرامو په شان کې بی ادبی ونه کوي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم څوک چې صحابه کرامو سره مینه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زما سره مینه کوي زما سره مینه ځکه صحابه مبارک سره مینه کوي او څوک چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته بدګوري او دې سره بغض کوي د دې سړي والعیاذ بالله زما سره بغض دی نبی اسلام فرمایي ځکه زما صحابه سره بی ادبی ولا مظاهره په دې وجه د اهل سنت والجماعت مسلمانانو کوم چې څلور واړه مذاهب دي ټول په دې متفق دي چې صحابه کرام معیار د حق دي
د صحابه ایمان الله پاک ته دومره خوښ دی چې نور خلکو ته الله د صحابه کرامو ایمان هغه نمونه کې پیش کړي. الله پاک فرمایي داسې ایمان وروړئ څنګه چې د صحابه کرامو ایمان وروړي. اوله سپاره کې الله پاک فرمایي سورۃ بقره کې کله چې د منافقانو ته ویل شي آمنو کما آمن الناس، ایمان وروړي داسې ایمان لکه څنګه چې صحابه کرام وروړي. قالو دا منافقین وای انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا موږ ایمان وروړو داسې ایمان لکه دې کمقلو چې وروړي. الله پاک د صحابه بدل اخلي، د صحابه د ګستاخ نه الله په خپل د صحابه بدلالي. الله پاک فرمای الا خبر شي، تنبیه ورکړي انسانیت ته، خبردار انهم هم السفهاء، دا صحابه کرامو ته چې کمقل وای دي په خپل کمقل دي، ولکن لا يعلمون، لیکن دی په خپل بے وقوفتا او په خپل کمقلتوب نه پوي. د دې آیت نه معلومه شو چې صحابه کرام معیار د حق دي، یعنی حق په صحابه کرامو کې بند دی او په دې باندې به حق پیژني. بل ځکه الله تعالی فرمای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کچرته کې دي يهودو او دې کفارو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به، په هغه طریقه باندې چې تاسو په اے صحابو ایمان راوړی دي، فقد اهتدوا دې هدایت وموند. او کداسي ایمان راوړل څنګه ایمان چې د صحابه کرامو دي نو دا په گمراهۍ کې. نو په دې مبارک آیاتونو کې الله پاک د صحابه کرامو ایمان د نور خلقو د ایمان د پاره معیار او کسوټي ګرځي چې د نور خلقو ایمان به د صحابه کرامو ایمان سره کتل کیږي. الله پاک جل جلاله دی موږ او تاسو کې د صحابه کرامو ادب احترام پیدا کړي. ډېر خلک دومره بے تعلیم دي د دین تعلیم د دین سبق نه، د دین چې اصل کوم علم دی دا نه لري دي چې د صحابه کرامو معنا نه وري. صحابي څه دی؟ د صحابي او د بل ولی الله فرق څه دی؟ صحبت او د ربی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لیدل دومره لوی نیکی ده چې د صحابو نه بعد ټول اولیاء را جمع کا یو ادنا صحابي ته نشي رسیدي په مرتبه. امام ربانی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف کی لیکلی، دا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرد مشکات کی لیکلی، حافظ ابن حجر حیثمی فتاوی حدیثیہ کی ذکر کری چې یو سړی د عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے تپوس وکړ. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نامورو شاگردانو کې دی، ډېر لوی محدث او فقيه او مجاهد مو الصوفي مو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے داسې تفوس کوي چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غوره دی او که حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خیره د ام حبیبه رضی الله عنها رور دی او د ابو سفیان رضی الله عنه زوی دی. نو عالمان د سیرت حضرت معاویه رضی الله عنه ته د مسلمانانو ماما وای، خال المؤمنین، ځکه د مور رور چې هغه سوګي دا سو وای، تاسو ته سو وای. او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغه ام المؤمنین ده. خو بعض خلکو د معاویه رضی الله عنه خطاګانی یا هیری اگر اغستی دی او د اغه ذات ته بد نسبتونه کوي، کوم چې د اغه نه بتقاضا بشر خطاګانی شي او پاغه خطا باندې مغه ته الله یو اجر ورکړي، اجتهادي خطا. او زه په دې چې صحابه کرامو نه کوم دې کې خطا شوی دا
الله د مغفرت اعلان کړی د نعمت اعلان کړی د رحمت اعلان کړی وته خو جهل خلویه بیماری ده الله پاک دې موږ تاسو کې پوهه د دین پیدا کړي ادا شانته زد او عناد د صحابه کرامو سره چې د چا دی نو الوی کمالات او مقامات او د دین د لپاره خواري ا مهنتونه او جهادونه او دا څومره لوی قرباني هغه وته نخکاری او چې د نبی رسول الله په کوم اعتماد معاویه رضی الله عنه د وحی کاتب پاتې شوی دی باندې وځي تاسو تفصیل کوم ان شاء الله فاسی یو نمونه مثال درکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاویه رضی الله عنه ته دعا کړې د مسلم شریف کی حدیث ته اللهم اجعله هاديا مهديا یا الله دته توفیق ورکړي چې نور خلکو ته هدایت کړي او یا الله دې وګرځي هدایت کړي شوی دا د پیغمبر علیہ السلام دعا ده حضرت معاویه سے بہرحال نو معاویه سے ابن بعض ناپوهه خلق خفو خدای صحابي ادا د خلکو خپل غلطي و بل طرف ته عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه صحابي نه دی پډل وی سړی دی پاک سړی دی تابعی دی انتهایی بزرگ او زهد نډک د تقوا مجسمه د مسلمانانو خلیفہ پاتې شوی دی دومره لویه د تقوا مجسمه وا چې کله د مسلمانانو خلافت حواله شو نو پړومبه شپه د خپل خزي ته وی چې ستا پلار بادشاہ پاتې شوی دی خلیفہ ادا کم کاله چې تا د پلار کړی دی دا ماتا مکمل ستاسو نخکاری چې کله د خلافت ملو شو نو کما سره مين لري او ما سره وفادار ای نو دا ټول کاله براواله او بیت المال کې به داخل کی هغه بالکل چې ته پس خفقی کې زبا کار نه کو دومره لویا د تقوا مجسمه مونږ تقوا دي چې صرف ګیرو ساته نور ک بے ادبی ما پاکه خوري کو مردار خوري بس صرف ګیرو ساته لګي بڑے وها او لګ تیز تیز ګرځا په دې بازي کارو لګي مونږ نه دین نقشه باندې شوی دا دین څه شی احکام نشتا سنن هدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم د هدایت مینارونه دي ام عشرین ختمی کی زمونه مونږ لګیایو په خپل ذهن کې د دین نقشه جوړو ا ذهن ته خبره برابرو چې مضبوط تسلیم کړه بس ټیک دا زه مطمئن یم اچھا زما مضبوط نه تسلیم کړي الله اکبر سو بیر باندې ومني خبره راکو تقوا دی ته وي اشپا ورځ په عبادتو یو صحابي رضی الله عنه ورپسې منځو کو مقرر علی حدیثو کې راغلی چې منځو کو د مانځنه بعد خلکو ته وی هاذا الفتى اشبهكم صلاه برسول الله صلی الله علیه وسلم د دې الک د موز نه دا بالکل د نبی علیہ السلام مبارک د مانځ سره مشابه دی سبحان الله د چې څنګه رکوع کول او سن وخت تیرولو کما سجده کولو کما انداز باندې کو دا ډېر لوی غټه خبره نو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه لوی زاهد دا سړی ته وی چې معاویه سے غوړه ده کو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه غوړه ده عبد الله نے مبارک سے فتوا ورکړه چې حضرت معاویه ابن ابي سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې کم جهاد کړی دی او په هغه جهاد کې د کم اس استعمال کړی دی سل عمر ابن عبد العزيز را جمع کا دغه اس د دې شوم د دوړو ته نشي راځي صحابي خو صحابي ادا بالکل حق سچ خبره زګه چې امام الشیخ سیدنا محی الدین شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د صحابه او د ژوند داسې پاکو دومره صفاو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته رالل او یو نظر
د دې په پیغمبر د خدای پریوتو او د رسول الله مبارک یو نظر په دې پریوتو د دې د زړونو نه ټول خيري پاک شو صحابیت کو ډېر مقام دی تاسو په مجازي عشق کې وای ستا په نظر خوري هم زر کیږي کدی راتاو کته د سرو زرو بشمه کینا مردارا دا فسق دی دا ګندګی دا د بهایي دا چرته دومره لوی مقام لري نظر خو هغه دی کوم چې د محمد پاک صلی الله علیه وسلم نظر دی کوم چې قران ذکر گئی کوم چې رسول الله په حدیثو کې راغلي دي میاشتو باندې به دشمن لريو د نبی اسلام نه بیریدو دا سی روب خدای ورګړو د سترګو کې وسمه جلالو د سترګو کې وسمره جمالو ندادي صحابي لیدلی کمال دغه دی اصل ګنې داسې تابعین راغلي دي چې ډېر عبادتونه کړي په سونو رکعاتونو نفل کړي دي د ورځې 200 رکعات نفل 300 رکعات نفل و ختمونه د قران د ورځې لیکن د صحابه مقام ته نه رسی نظریه عقیده د صحابه کرام مبارک زده کوي ځکه چې هغه د محمد پاک مبارک سترګې نه ویلې او صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیدار مشرف شوی سبحان الله بیگه کنه بیگه دیو جنا صحابه کرام مبارکی زمونږ د ایمان دي چې دا ټول صحابه پاک دي څه شي دي پاک دي او په دنیا کې الله رب العالمین اغه ته دا اعلان کړی چې تاسو ناراضی یم د صحابه کرامو تعداد څومره شمیره څومره وا نو په دې کې دنه مختلف قسمه طبقی د صحابه لکه سابقین الاولین مهاجرین انصار بدریین عشره مبشره وغیرہ وغیرہ دا به وضاحت سره کوم په مزه په یو ځل کې د صحابه کرامو لوی طبقه اوچتا هغه خلفای راشدین دي خلفای راشدین چاته وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه عثمان ابن عفان رضی الله عنه علی رضی الله تعالی خلفاء جمع د خلیفہ دا خلیفہ معنی نائب اور پسې راتلون کی دا سلور پر لپسې د نبی اسلام راغلی دیتا راشدین معنی په هدایت رشد هدایت ته نه کېتا نو خلفاء راشدین سلور دی او معنی دا عشره مبشره عشره الله ستوي مبشره معنی زیره ورکړی شوی یعنی دا لس هغه مبارک شخصیات دي چې په یو ورځ په یو مجلس کې په یو سات کې د رسول الله په مبارک جبه باندې الله دې ته د جنت زیره ورولې دوی نورم ډیر دي المبشرون بالجنه د لسونه زیات دي او دا عشره مبشره چې یادېږي دا په دې بنیاد چې په یو مجلس کې په یو گفت کې په یو نشست کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک جب الله دې ته د جنت زیره را لېږل سبحان الله نو عشره مبشره مت کاو اگر احمد اور فاطمه د رسول الله نمونه ولې بلې د صحابو نمونه ولې غلطه احمد او فاطمه خلدی ماته فاطمه نہیں فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کسے کہتے ہیں یار پودما یہ پنجابی لوگ جو کہتے ہیں فاطمہ نہیں فاطمہ فاعلتن فاطمتن پیگی کنا پیگی اکستا لور چرتے ہی یادی نسیوی فاطمہ پہ کہتے اغبا نہیں خاتون جنت سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سبوے دانوم کول کې ځکه مخه پکېږي ستانوم چې سو غلط والی خپګي زه تا ته کول کولا خان ویم خپګي کنه خپګي
صحیح ګینوم به ګلا خانی فاطمه یا فاطمه څه شي دې تویله بزیر ورګي فاطمه سمانا کټکون کی د تی د رسول الله مبارکه اخیری بچی دا دینه بعد اولاد ویسا هم بل نه دی دا مېز د ضروري نه خو نوم صحیح و فاطمه دا دومره مبارکه بیبی ده چې د نبی علیہ السلام مبارک نسل اولاد د دین خور شوی دی سبحان الله او عائشہ مور فرمای وای ما په زندګۍ کې د نبی علیہ السلام په شکل کې په خوې کې په رنگ کې په مزاج کې په عادتونو کې زیاته مشابهه چې سو کتل دغه فاطمه بیبی ده ولې خبرو به او احمد خدای ته وګوره داخله اس کله کاشوغه مو جوړاوه نو به خرابې احمد نه احمد د قران ټکی دی او بشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد دوی احمد څه دوی دا کار مخکې دی خاریانو کېو او پنجاب والا خلکو کېو اوس ضرور پښتنو نم پښتو یې را ده دوی بتا ته وی چې چاولې د لروړ اوریجی وای کړه اوریجی چاولې خوري ا د غرمې روټه د ناشته وای کنه وای ماسختن مخوراګو یما ناشته کړی دا نو چې یو جب نه راضي بس نه به وایم خپل جب مورنۍ جب دا عزت هم دی غیرت هم دی او دا ضرورت دی پوهیږي خبره نو احمد وایا څه احمد مو وایا د نبی اسلام مبارک نوم احمدو اسی مثال درکو دا چې د ډیرو صحابو نمونه دي بعض خلک یې غلطي دا بیا ادبي ده د دې سړي د بیا ادبي اراده نه نیت نه خو کار خو غلط کوي نو عرض دا کومه چې سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی اسلام مبارک لور د صحابه متعلق بدا نظریه ساتي چې صحابه ټول عادلان دي او صحابه كلهم عدول او تعداد ځینې عالمان فرمایي چې 1,14,000 دي سړی او زنانه ټول د دې شمیره د صحابه مبارک 1,14,000 او بعض عالمان وایي چې 1,40,000 دا دواړه خبرې صحیح دي کم از کم تعداد چې په کتابونو کې راغلي دي هغه 1,14,000 دي دینه کم نه دی راغلی ازیات نه زیات چې کم نقل شوی دی 1,40,000 کم او بیش څنګه چې د انبیاء کرام مبارک ویل شي د دې 1,40,000 نه بره تعداد د صحابه کرامو په باره کې بل نه راغلی په دې ټولو کې افضل صحابي ابوبکر صدیق دی دویم عمر دی دریم عثمان دی څلورم علی دی رضی الله عنهم اجمعین ادانو ټول یو شان کې البته جزئی فضیلتونه شته چې جزئی فضیلت داسي وي چې یو شخص کې وي بلکې نه لکه حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه په ټولو صحابو کې د قران الفاظ ډېر خوي لوی قاری عبد الله بن عباس سے پټولو صحابو کې نسبتاً ډیر ښه مفسر د قران عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحابو کې په فقہی مسائلو کې ډیر وړاندې حضرت علی رضی الله عنه فیصلو کې ډیر وړاندې حضرت عثمان بن عفان حیا مشهور و دا جزئی فضیلت دي معاذ بن جبل رضی الله عنه د حلال حرام مسلو کې زید بن ثابت رضی الله عنه د میراث په مسلو کې دا جزئی فضیلت دي د میراث مسائل د نور صحابهونه زیات یادو دا جزئی فضیلت دا پد کیو دې سره د ابوبکر صدیق صاحب نه افضل یا د عمر فاروق یا د عثمان بن عفان یا د علی مرضی میدان رضی الله عنهم اجمعین اوچت نشی راځي لکه یو سړی دی هغه ام بی بی ایس ډاکټر دی صحیح ښه تعلیم یې کړی خو هغه لور نشي تیر کولای څه شي
او تیرې کورې تیرې کورې دې سره خو زه په تعلیم کې داغه نو چت شو دا جزئی فضیلت دی چې مال د لور تیرې کور مثلا چل نه راځي خو مثال لرم نو دا یو جزئی فضیلت دی باندې واقع سړی نو هغه سره ده کلن درجی ولا نه ګرځي په دې خبرو پیګه ټول کې ادنا صحابي حضرت وحشی رضی الله عنه وحشی ابن حرب صحابي دی په درجه کې په مرتبه کې د سیرت په کتابونو کې دا سراغلی حضرت وحشی رضی الله عنه دی کوم چې حضرت حمزه رضی الله عنه قتل کړ په درجه کې لا نور صحابي دی موږ د پاره رهنما دی خو د نور صحابو د جماعت په لحاظ سره د ملګرو په لحاظ سره درجه کې لاندې الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو کې د صحابه کرامو متعلق خ اقتدا پیدا کړي چې د هغه اقتدا او خو مضبوطه تابعداري او الله کریم دې موږ تاسو د صحابه کرامو د دشمنانو د ملګرتیا نه وساتي خاص طور سره دا ډېر لوی علامه ده په دې وخت کې چې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د صحابه کرامو نه خلک جامع وباسي او د صحابه کرامو غدلوی کارنامې الوی کارونه هغه امت ته داسې ښکارا کوي چې دوی خو ښکار نه کړی اسلام لپاره او خاص کر دا عصري تعلیم والا پڑھا لیکا دوستان په دې اردو پښتو تاریخ باندې دوکه شو د قران خبرې نه خبر نه نو په دې باندې خصوصي نظر پکار دی الله پاک دې موږ د صحابه کرامو د دشمنانو نو ساتي او کریم رب دې موږ تاسو د صحابه کرامو د دوستانو ملګری کی او الله پاک دې زموږ تاسو ایمان نه خطا کوي کم سړی چې د صحابه ګستاخی کوي نه هغه د دنیا نه مرتد شي یو سړی ډېر لوی معقولی او منطق کې ډېر لوی امام تیر شي محقق توسی ورته وي په کتابونو کې لوی سړی تیر شي خو لیکن ظالم د صحابه ګستاخ د صحابه کرامو ګستاخ دیو کتاب لیکلو التجرید دا کتاب نوم دی نو دا کتاب په اخره کې د خلفای راشدینو په حق لا سحر زسرای کړي او بيدبي کړي و د چې کله مړ کېدو د سخت بیمار شو خلک تاسو لرادل دیبا د کسانو چاته نه خو یو اهل سنت عالم راغوي دی ما توخه ازور کو چې صادره تلل کو داغه پخله باندې غول را روان باقاعده ګندګي پر روانه و دیو سره کې ناست د دسترګې ټټې وای نمی دانم کی ایرید اس کو جام ادا بول خو سویل دي شي وی زنه پیغام چې دا ما تکمه بیماری لګي چې زما دا ګندګي زما په خله راځي اغه عالم متفوری وی ایرید اس اخر تجرید می امدا دا تا د کتاب په اخره کې د رسول الله مبارک فدایانو صحابه کرامو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهم پس بدرت ویلو ستا اخره داسه شو کتاب اخر دم ګندو او ستا اخرم د ګند لټک شو الله پاک دې موږ تاسو د خپل ایمان دشمنان نه جوړي صحابه هم ته ایمان را رسول د صحابه او عزت چې ختم شو په صحابه چې اعتماد ختم شو مونږ باندې اعتماد ختم شو زکات باندې ختم شو روزه باندې ختم دا موږ ته چاره رسول دي صحابه کرام رسول نقشې سره کیفیت سره دین صحابه کرام رسول دي او پیغمبر پاک بوي اتمو بي ما سپسې چختو درېږي او ما ته ګورئ داسې مونږ کوي وليتم بكم بعدكم تاسو نه بعد چې خلق راځي به تاسو ته ګوري الله پاک دې موږ تاسو کې ادب د صحابه کرامو پیدا کی بے ادب نه دې الله ساتي